مازدیګر دی د مونږ یوه شپه تېره شوه بېګا ته مو دویمه شپه ده ښه تېره شوه ارام وو لاړلو ډېر ځایونه مو لیدل لکه د دانیوب سیند غاړه مو ولیدله پارلمان مو ولیده یو نیم هغه یو ایراني رستوران ته لاړلو کباب یې مزهدار و خو وریځې د ایرانیانو خدای نه در باندې خوري هېڅ مزهدار نه و قورمه یې مزهداره نه وه وریځې د افغانانو پلو ډېر مزهداري دلته کټ کافي ماشومانو پیدا کړې کومه کافي ده په هغه کې پیشوګانې دي نو جالبه ده دوی سره ځم تاسو ته به هم د هغه کوم ویډیو کوم راځئ وګورو چې پیشوګانې هلته څومره دي دا دې ته هغه وایي کټ کافي دلته پیشوګانې دي اول چې راغلو د مونږ لاسونه یې په سانیتایزر باندې هغه کړه او ویلې چې پیشو به هغې کې نه نیسئ یوازې عکاسي وکړئ او صرف خلک راځي او دلته پیشوګانې ګرځي درې څلور دانې پیشوګانې دي ګرځي نو یو هغه ده وګورئ هغه بله پیشو ده او خلک راغلي دي بس دلته چای څښي او د پیشوګانو عکسونه اخلي دلته پیشو ګورئ هغه ده لاړله یو پیشو هغه د مخامخ هغه چې کوم عکس واخله تاسو د پیشوګانو انځور ګورئ ډېر ښایسته لکه یو پیشی دی او بله پیشو یې تر څنګ ناسته ده دلته ځای دی چې دلته پیشوګان راځي او پکې کیني دا بل ګورئ ټوکرۍ ده دې کې هم پیشو ویده کېږي او دلته ګورئ په هغه کې په خپله چایخانه کې پیشوګانې ګرځي ګورئ څنګه ډډه وډه سپینه پیشو ده وطن کې چې افغانستان کې ښایسته ښځه وي سپینه وي نو خاوند ورته څنګه ډډه وډه پیشو وي کټ کافي دلته پیشوګانې دي اول چې راغلو د مونږ لاسونه یې په سانیتایزر باندې هغه کړه او ویلې چې پیشو به هغې کې نه نیسئ یوازې عکاسي وکړئ او صرف خلک راځي او دلته پیشوګانې ګرځي درې څلور دانې پیشوګانې دي ګرځي دلته دا د پیشو هغه ده بله توره پیشو هلته ده او ګوري سره دا د پیشو هغه ده کافي کټ کافي دی او دا په لاس تېر کړمه ګوري ارامې دي دا پیشوګانې دا د ګوري یوه دانه د پاس لاندې نه رامنډه کړله اول یې د مونږ لاسونه په سانیتایزر باندې ووهل ویلې چې د دوی پیشوګانې مریضانې نسي نو دوی د خپلو پیشوګانو ډېر خیال ساتي یو هغه د تکه توره پیشو ده egyik barátom jártam ugye a középpartra, és mondta, hogy konkrétan semmit mondtam. او یوه دلته ده ته راشه کمره راوړه دې خواته لاړه پټه شوله دوی ویلي دي چې ډېر ازار به نه ورکوئ او هغه به نه وړي موږ کافي فرمایش ورکړ ما ځان ته چای ورکړ نو دوی ساده چای نه درلود چای د لیمو سره و او ویلې بس د لیمو چای راوړه رنګ رنګ نومونه یې راته واخیستل او وطني چای شله نه لري سره ماشومانو آیسکریم و کیک و دا شیان امر کپچینو کافي یې ځان ته راوغوښتله ګوره داسې ښایسته پیشو په داسې ښایسته ټوکرۍ کې ده وینئ دا د په ټوکرۍ کې ناسته ده او لکۍ ښوروي نو پیشو دغسې راګوریم نه نه پوهېږم کلاس واړم چې اوس راباندې پش نه وایي دا پیشو ده زه نه یم عامر وایي په دې دواړو کې کومه پیشو ده پیشو دغه ده ښایسته پیشو ده پیشوګانې ښایسته دي مختلفې دي یوه داسې خړه ده یوه توره ده یوه دا رنګ ده یوه هغلته توره او سپینه ده نو څو رنګه پیشوګان لري فکر کوم څلور پنځه دانې دي
په دا دیوالو باندې د پیشوګانو عکسونه یې لګولي دي. دا پیشو بیخي لکه زمری بابر لکه شیر زمری غوندې پړانګ غوندې دی. دوی نیکتایي ورته تړلی حتما دا نر پیشو دی. وګورئ نیکتایي لري. دلته په دې چاینا کې مخصوصي دي د پیشو عکس لري. ما له هغې مېرمنې نه پوښتنه وکړله، ما ویلې څو پیشوګانې مو دلته ساتلي دي؟ وایي 12 پیشوګانې موږ لرو دلته. ما ته په دې خبره چې مکتب دوران کې وم دا کیسه مې اورېدلې وه، که به درس ویلی و. کوم صحابي و، صحابي هغه ابو هریره نومېده. ابو هریره هغه وایي د یعنې د پیشوګانو پلار هغه باندې لقب ورکول شوی و. هغه به وایي ډېرې پیشوګانې ساتلې او پیشوګانې یې خوښېدلې. نو چې دلته راغلم تصادفه هغه خبره زما ذهن ته راغله. دلته واقعا سړی آرامیږي، خوشحالېږي، یو نوی شی ګوري، یو نوی ابتکار دی. پیشوګانې ساتلي دي او ماشومان ډېر دلته خوشحالېږي، راځي. ولې دوی زیات شیان هم لکه د آیسکریم او کریمونو چاکلیټونو ځینې شیان ډېر د ماشومانو لپاره لري. دلته د مختلفې پیشوګانې دي او دغه پیشی دی نیکتایي یې ورته تړلې ده او دا ډېر مخصوص داسې خاص پیشی دی، غټ بابر او داسې ښایسته لکۍ لري او ډېر داسې باوقاره دی، داسې یو رقم مغروره پیشی دی. نو تاسو ورته ګورئ څومره ښایسته دی، آرامه، خاموشه. دلته دوی 12 پیشیانې ساتلي دي مختلفو رنګونو باندې. هر رنګ پیشوګانې دي. شاید دا به د هر مملکت وي که نه، نژادونه نسلونه فرق کوي. دا د اوس وګوره څملاست دغه تاسې چې دلته د دې دوی ځي کې چې ریسپشن دی لکه چای آرډر چې اخلي، هلته وګورئ د دې پیشوګانو رسامیانې کړي دي او د دوی نومونه یې لیکلي دي. دلته دوی دا پیشوګانې چې تربیه کوي دوی مختلف نومونه لري، دوی په خبره باندې پوهیږي او دا داسې یو بل سره خاموشه دي، داسې یو بل سره کار نه لري، بس آرام آرام ګرځي سره. زموږ وطن کې چې وګوره 2 پیشیان یو بل سره ټول ورځ لوبې کوي، جنګ کوي، غال مغال کوي، اما دوی داسې آرامه دي. د مختلف پیشوګانو هغه دي عکسونه دي او نومونه یې دي. دغه د نورې ښایسته ښایسته پیشوګانې مخې ته راغللې. تاسې وګورئ څومره ښې ښایسته منظمې جنګرکې نه دي لکه زموږ د وطن پیشوګانې. دا پیشی چې داسې خواته لاړ دا د کوم هېواد دی نه پوهېږم، خو هغه وګورئ 2 پیشیانې یو بل سره نږدې دي، خپړې په یو بل باندې نه لګي. هغه سپینه ښایسته پیشوګۍ ګورئ. ما په خپل بنګړیواله ناول کې رڼا پیشو لري، ما باندې پیشو ډېره زیاته ګرانه ده. هغه کې بنګړیواله یوه توره پیشو یو کرکټر ده. دا بل هغسې پیشو په افغانستان کې شته دی، دا چې سپینه او توره کاریږي، برګه پیشو. او دغه بل پیشی چې ده دا نو بیا اوږده ویښته لري، ببره ده. نه پوهېږم چې دا په دې کوم هېواد وي. تاسې وګورئ ویښتان یې داسې غټ غټ دي او هغه شي لکه یې ببره ده، هم داسې ببر پیشی غوندې دی. دوش که خاموشه مګم خاموشه یې خواته لاړه تیر شو، هېڅ یو بل ته څه ونه ویلې سره، نه یې چغې وکړې نه هغه وکړلې. هلته تاسې ګورئ دغه د دا بل پیشی، دا پیشی چې دی چې دلته ښکاري دا دلته ما په چک کې ډېر لیدلی دي. دا رقم خړ پیشو دا مې لیدلی دی. په افغانستان کې هم ډېر کم دا ښکارېږي. هغه ګرسونه ګورئ پیشو یې په غېږ کې نیولې، هغې ته اجازه شته چې پیشو ونیسي. ما هماغسې یوه پیشو درلودله په وطن کې چې وړه ومه، ما سره به څملاستله، ناز به مې ورکه. اوس ګوره دې ورته ناز ورکه او راخوشې کړله. نو خلکو ته اجازه نشته چې پیشو غېږ کې ونیسي، فقط هم دوی په خپله غېږ کې نیسي. ما ته مې د ماشومتوب پیشو را یاده شوله. چای ما
چای مو وڅښه، پیشوګان مو ولیدل، نو ایلام درګر د خپل پښه د ما په پښه باندې وی لاندې پیشو ده او لاندې وګوره. ماشومانو ساتو سره تیر شو، دوی همدا خبره هم کوي چې لکه پیشو ته به تاسو خوراک نه راوړئ چې هغه ناجوړه کېږي، دا په خپله مخصوص خوراک لري. دلته په خارج کې پیشوګانې ډوډۍ، غوښه یا هډوکي شیان نه خوري، مخصوص خوراکونه لري چې په خوراکونو کې د دوی ویټامینونه ګډ دي او چې دوی صحتمنده ساتي او د دوی ټول ضرورت پوره کوي. دلته دوی راغلي دي په دې میز باندې او هغه پیشو ته اوبه نیولې دي او اوبه څښي. وګوره څومره په مهربانه انداز باندې هغه ته اوبه ورکوي. هغه وایي دلته یې کېږده، پیشو ورته وایي دا میز باندې کېږده، اشاره ورته کوي وایي میز باندې کېږده. دا ګوره هغه بل ته یې اوس هغه ورته وایي لاندې که. ای پرې نه ښودله چې هغې کیک ورکوو چې هغه ته کیک ورکړي، ای پرې نه ښودله. هغه پیشو غواړي کیک وخوري خو هغه نه پرېږدي. تاسې پیشو ګورئ چې درګر د خپل مخ مینځي. په افغانستان کې متل دی وایي پیشو چې مخ مینځي نو خامخا میلمانه راځي. دته میلمانه ګران دي او د درګر د ګوري خپل مخ مینځي او هغه بله به حتما د میلمنو سره جوړه نه وي، هغه نو بس کرار ناسته ده، د ګرسونه راووتله او دی ورته ګوري چې ښه کار مې وکړه که نه. مو واخیستله، بل مو ورکړ. ښه دی، دا کار لږ څه ارزانه دی. اوس ځو چې ماښام کېدو کې دی، خو هوټل ته دا ځای نږدې دی، په پښو باندې ځو، په پښو باندې ځو.